د جبر او اختیار ډیالکټیک. دا کتاب د هېواد د نامتو څېړونکي استاد ارواښاد ډاکټر صاحب پوهاند سید بهاءالدین مجروح لیکل شوی اثر دی چې زه عبدالله تکل یې تاسو ته په غږیزه بڼه خپروم په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. د کتاب څلورمه برخه ډیالکټیک څه ته وایي؟ د ډیالکټیک معنا جدل او مناظره ده. په زړه فلسفه کې هم په دې معنا پروت دی. د حقایقو د کشف لپاره د جدل لار اول د لومړي ځل لپاره سقراط پرانیسته. سقراط به خلک په کوڅه او بازار کې رانیول، سوالونه به یې ترې کول، بحث به یې ورسره کاوه. د بحث او جدل په وسیله به یې خلکو ته ځینې حقایق ښوول. سقراط هیڅکله نطقونه او وعظونه نه کول، مقالې یا کتابونه یې نه لیکل، یوازې له خلکو سره به یې خبرې کولې. سقراط د حقایقو پلټنې لپاره د جدل لاره غوره کړې وه. افلاطون هم د دې سبک پیروي وکړه. د ده په خپلو اثارو کې همیشه سقراط ښیي چې له خپلو دوستانو سره په بحث بوخت دی. له یوه سوال څخه بل سوال پیدا کېږي، له یوې موضوع څخه بله موضوع منځته راځي، له تاییدونو څخه تردیدونه راوځي. همدارنګه د بحث او جدل په وسیله نوي حقایق را پیدا کېږي. د جدل یا ډیالکټیک یوه معنا خو دا بحث او یا ډیالوګ دی، مګر د افلاطون په نظر یوه بله منطقي معنا هم لري، او هغه دا ده چې د جدل په وسیله فکر له ابتدایي مفاهیمو څخه لوړو مفاهیمو ته خیژي، له ټیټو فقرو څخه جګو فقرو ته پورته کېږي. یعنې په عمومي ډول ډیالکټیک د فکر هغه حرکت ته وایي چې فکر له محسوساتو څخه مجرداتو ته پورته بیایي. ارسطو د جدل او تحلیل په منځ کې فرق کوي. د ده په نظر ارسطو د جدل یعنی ډیالکټیک او تحلیل یا د انالایز په منځ کې فرق کوي. د ده په نظر د تحلیل موضوع اثبات دی، یعنی داسې یو استنتاج چې په حقیقي اساساتو بنا وي، او جدل د احتمالي عقایدو په باره کې استدلال دی. دلته ډیالکټیک په منفي معنا استعمال شوی دی. کانټ هم ډیالکټیک په دې منفي معنا راخلي. د ده په عقیده ډیالکټیک وهمي استدلال نه دی، او داسې تعریف یې کوي: ډیالکټیک د ظواهرو منطق دی. دا ظواهر څو ډوله دي: لومړی، منطقي ظواهر لکه سوفسطایي استدلالونه. دویم، تجربي ظواهر لکه د سپوږمۍ غټوالی په افق کې. دریم، ماورالطبیعي ظواهر لکه ماورالطبیعي وهمونه. په دې ډول چې د کانټ په عقیده انساني فکر سره دا ګمان او وهم پیدا کېږي چې ماورالطبیعي حقایقو ته رسیدای شي او په روح، جهان او خدای باندې مطلقه پوهه پیدا کولی شي. کانټ وایي چې انساني فکر د خپلې پوهې په دې ساحه کې له یوې بې نتیجې بې انتها جدل سره مخامخ کېږي چې هیڅ کوم حقیقت ته نشي رسیدای. په نننۍ فلسفه کې د ډیالکټیک نوې معنا هیګل کشف کړې ده. هیګل په ډیالکټیک کې یو ژوره معنا کېښوده. د ده په نظر ډیالکټیک د عقل او فکر د حرکت قانون دی. فکر او عقل د دې قانون په اساس حرکت کوي، مګر دا قانون یوازې د افکارو په دنیا کې جاری نه دی، بلکې د ټولې هستۍ او عالم قانون دی. د دې قانون معنا دا ده چې متضاد شیان یو له بله سره جدا کېدای نشي. فکر د ازدادو او تناقضاتو په زور روان دی. عالم د ازدادو او تناقضاتو له برکته هست دی. نو ځکه هیګل وایي چې فکر باید له ازدادو او تناقضاتو څخه ونه ویریږي او ډډه ترې ونه کړي. رښتیا هم فکر همیشه ویریږي چې له خپل ځان سره ضد او نقیض واقع نشي، او د دې ویرې له سببه فکر همیشه ځان په یو مفهوم کې راګیروي. مثلا کله چې وایي هستي شته، نو له نیستۍ څخه انکار کوي، ځکه چې دا خو ویلی نشي چې هستي هم شته او هم نشته. یا کله چې وایي چې انسان مجبور دی، نو بیا ورته په اختیار غالېدای شو. او واقعیت دا دی چې هستي غیر له نیستۍ څخه هستي کېدای نشي. که انسان مختار نه وي، نو ځان ته په جبر نشي قایلېدای. هیګل موږ ته راښیي چې که د تناقضاتو په منځ کې رابطه نه وای، هیڅ شی به نه وای، انسان به نه وای، فکر به نه وای، کائنات به نه وای، ژوند به نه وای. لنډه دا چې هستي به نه وای. که رڼا نه وای، تورتم به نه وای. که سپین نه وای، تور به نه وای. که مرګ نه وای، ژوند به نه وای. نو ځکه هیګل وایي په ژوند کې د مرګ تخم پروت دی، او په خپل ځان کې هر متناهي متناقض دی. ازداد او تناقضات یو ښکاره واقعیت دی. د عالم او ژوند اسرار هم په دې کې دي. یوازې موږ دا کشف کړو چې د تناقضاتو په منځ کې څه رابطه موجوده ده. د هیګل په نظر دا رابطه ډیالکټیکي ده.
ازداد یو له بله راپیدا کېږي، یو بل نفي کوي، او د اشیاو د موجودیت علت هم په دې نفي کې دی. په طبیعت کې هر شی دوه جنبې لري، مثبت او منفي، جذب او دفع، عشق او نفرت، او همیشه د دې دوو جنبو په منځ کې مجادله روانه ده. د هستۍ تهداب هم په دې دایمي مجادلې او تصادم ولاړ دی. له مثبت څخه منفي راولاړېږي او د دواړو له مجادلو څخه یو دریم واقعیت راپیدا کېږي. د هیګل په نظر د هر شي په موجودیت کې همیشه درې مرحلې لیدل کېږي. اوله د مسببیت مرحله ده، دویمه د نفي مرحله ده، او دریمه مرحله کې منفي او مثبت سره یوځای کېږي. نو یو نوی ترکیب ترې پیدا کېږي، او دا نوی ترکیب د اشیاو واقعي موجودیت دی. همدارنګه د افکارو په دنیا کې هره مفکوره خپل ضد راپیدا کوي. هره مفکوره په لومړۍ مرحله کې خپل تایید کوي. په دویم مرحله کې خپله نفي کوي، او په دریمه مرحله کې خپله نفي کوي. یعنې د تایید او نفي له ترکیب څخه حقیقي مفکوره منځته راځي، او بیا دا حقیقي مفکوره د یو بل ډیالکټیکي حرکت اوله مرحله کېږي. ځان تاییدوي، بیا ځان نفي کوي، او بیا یو دریمې جګې مرحلې ته پورته کېږي. په دې شان افکار ډیالکټیکي حرکت په وسیله له ټیټو مرتبو څخه په تدریج د لوړو حقایقو په لوري قدم پورته کوي. هیګل د خپل مشهور منطق شروع هم د ډیالکټیک په درې اساسي مرحلو کې. د ډیالکټیک اوله مرحله هستي ده، او دا د تایید یا تیز مرحله ده. مګر که موږ د هستۍ مجرد او خالص مفهوم تحلیل کړو، د نیستۍ مفهوم ترې راولاړېږي. په لاندې یې لیکي چې دا تحلیل چې څرنګه د هستۍ له خالص او مجرد مفهوم څخه د نیستۍ مفهوم راوځي، مفصل بحث غواړي، چې د دې بحث په چوکاټ کې نه ځایږي. د دې موضوع لپاره د رجوع وشي: هیګل ساینس ډیالکټیک. د نیستۍ مفهوم ترې راولاړېږي، او دا هستي ځان خپله نفي کوي، او فکر د ډیالکټیک په دویمه مرحله کې داخلېږي، چې هغه د نفي مرحله ده، یعنې انټیتیز. د دې تایید او نفي له تصادم څخه دریمه مرحله راوځي، چې هغه د منفي او مثبت ترکیب دی، یعنې سینتیز. یعنې د هستۍ او نیستۍ له تصادم څخه یو دریم ترکیبي حقیقت منځته راځي، چې هغه کېدل. لاندې یې لیکي: د هیګل د جرمني اصطلاح ویردن په فرانسوي ډیفینیر، په انګلیسي بیکامینګ، چې هغه کېدل دي. نو د هیګل د منطق لومړنۍ او اساسي ډیالکټیکي مراحل دا دي: اول هستي، دویم نیستي، دریم کېدل. د کېدلو په مفهوم کې هستي او نیستي دواړه موجودې دي. هر شی هم هستی او هم نیست، او نه هستی او نه نیست، بلکې د کېدلو په حالت کې دی، په حرکت کې دی. او که موږ هر حرکت ته په غور وګورو، هم هستي ده او هم نیستي. مثلا ژوند یو حرکت دی، او که موږ د ژوند هره لمحه تحلیل کړو، هستي او نیستي په دواړو کې موجودې دي. مرګ او ژوند پکې دواړه غاړه په غاړه روان دي. زموږ د ژوند هره شیبه د سترګو په رپ کې له منځه ځي، او په تېرې شوې زمانه کې محوه کېږي، او بله لمحه ترې راولاړېږي. موږ په هره لحظه کې مرو. د دې لپاره چې ژوندي پاتې شو، که موږ شونډې بیرته کړو ووایي زه یم، موږ به لا دا ټکی ویلی نه وي چې لحظه به تېره وي، او زموږ د هغې لحظې هستي به نیسته شوې وي. یعنې کله چې زه ووایم زه یم، باید فوري علاوه کړم زه وم، او هغسې چې په یوه لحظه پخوا وم نه یم. یعنې زه یم، زه نه یم. او دوهم تایید، یعنې د لومړي تایید نفی په خپله زمانه له منځه وړي او نفی کوي یې، ځکه زه نشم ویلی چې یم، او نشم ویلی چې نه یم، هم یم او هم نه یم. نه دا یم، نه هغه یم، بلکې یو دریم حقیقت یم، چې هغه له هستۍ او نیستۍ، له مرګ او ژوند څخه مرکب حقیقت دی، او دا حقیقت د کېدلو او حرکت په مفهوم کې پروت دی. ډیالکټیک سافسته نه ده، او له سافستې څخه ډېر فرق لري. فرق یې په دې کې دی، لکه چې هیګل وایي، سافسته غواړي چې ځینې جلا یو طرفه او مجرد مشخصات د حقیقت په حیث په نورو وقبلوي، او دا هم د شخص د آني او فوري منافعو په اساس. مثلا زما اعمال زما د ژوند اساسي جنبه ده، او زه ویلی شم چې زه باید ژوند وکړم، او د خپل ژوند لپاره وسایل ولرم چې استفاده ترې وکړم. که د دې پرنسپ پر بنا زه یوازې د خپلو شخصي منافعو په اساس استدلال وکړم، او ووایم چې زه کولی شم چې هم غلا وکړم، هم جنایت، او هم خپل وطن ته خیانت، نو دا به سافسته وي. ډیالکټیک له دې ډول تفکر سره په بنیاد کې فرق لري، ځکه چې ډیالکټیک د یو عمل او یو شي هغه
ټول هغه روابط په نظر کې نیول دي کوم چې دا عمل او دا شی له خپل ځان سره، له ماحول سره او له جهان سره لري. د هیګل د مکتب د انحلال څخه یو بله فلسفه راووته چې د هیګل ډیالکټیک ته یو بله مهمه معنا ورکړه. دا فلسفه نن د کارل مارکس په نامه یادېږي. مارکس وایي زما ډیالکټیکي میتودونه یوازې په تهداب کې دي، د هیګل له میتود څخه فرق نه لري، بلکې د دې میتود مخالف قطب دی. د هیګل په نظر د فکر حرکت چې دی ورته د فکر یا روح په نامه یو شخصیت قایل دی، د واقعیت خالق دی او واقعیت د فکر حادثي شکل دی. زما په نظر برعکس که د فکر حرکت د واقعي دنیا انعکاس دی چې د انسان مغزو ته انتقال شوی دی او هلته یې ځای نیولی دی. په صورت کې د هیګل او مارکس ډیالکټیکي یو شان مراحل لري، مګر ماده کې سره جلا دي. هغه ډیالکټیکي مراحل چې د هیګل په فلسفه کې یوازې د روح او فکر په ساحه کې لیدل کېږي، مارکس یې په واقعي دنیا کې کشف کوي او ثابتوي چې ډیالکټیکي قانون څرنګه چې په روحي حوادثو کې لیدل کېږي، همداشان په طبیعي، اجتماعي او اقتصادي حوادثو کې هم جاري دي. د هیګل په نظر د هر ډیالکټیکي حرکت تهداب او منشأ روح ده. د مارکس په عقیده روحي حوادث فرعي دي او د واقعي دنیا د ډیالکټیکي حرکت انعکاس دی د انسان په مغزو کې. نو ځکه مارکس وایي هیګل په فلسفه کې ډیالکټیک په سر روان دی، کافي ده چې په پښو یې ودروي. د دې لپاره چې یو معقول شکل پیدا کړي، یعنې د هیګل فلسفه کې د ټولې واقعي دنیا د حرکت او تحول تهداب او اساس یو داسې مطلق فکر دی چې د انسان له مغزو څخه مستقل د خپل انکشاف او تکامل خواته روان دی. ویلی شو چې دا فکر د جهان او کائناتو حقیقي روح دی. دا روح په مبدا کې ځان نه پیژني، په ځان او شعور پوهه نه لري، ځان ترې بیګانه شي او طبیعت ترې جوړ شي او د طبیعي جبر په جامو کې ځان راښکاروي. د تکامل له ډېرو مراحلو څخه تیریږي ترڅو چې روح په انسان کې خپل شعور ته راورسیږي. د روح دا شعوري مرحله انساني تاریخ دی چې په هغه کې مطلقه روح په تدریج مطلق شعور او مطلقې پوهې ته رسیږي، یعنې هغه ډیالکټیکي حرکت چې په واقعیت کې موندل کېږي د مطلقې روح حرکت دی د یو مطلق شعور خواته. مارکس دا تناسب چې چاپه کوي په دې شان زموږ د مغزو افکار د اشیاو انعکاسونه دي، نه دا چې واقعي اشیا د مطلق فکر د یوې مرحلې انعکاس دی. په دې ډول ډیالکټیک د حرکت د عمومي قوانینو علم دی چې هم خارجي دنیا کې او هم د انسان په فکر کې جاري دي. دا ډیالکټیکي قانون درې مهم شکلونه لري. لومړی د کمیت تبدیلیدل په کیفیت او د کیفیت په کمیت. دویم د ازدادو ننوتل یو په بل کې. دریم لومړی د کمیت او کیفیت قانون. د طبیعي او اجتماعي حوادثو په جریان کې تل کمیت په کیفیت بدلیږي او کیفیت په کمیت. په کیفیت کې تحول هله پیدا کېږي چې په یوه معینه او ټاکلې اندازه په کمیت کې تغییر راشي. په طبیعت کې تل د کیفیتي اختلاس اساس په جلا جلا کیمیاوي ترکیبونو او د حرکت په مختلفو اندازو او اشکالو کې پروت دی او هیڅ امکان نه لري چې د یو شي په کیفیت کې فرق راولو او کمیت کې هیڅ فرق رانشي. مثلا موږ د کیفیت په لحاظ د اوبو نامه یوه سیاله، بې رنګه، بې بویه او بې شکله ماده پیژنو چې کمیت په لحاظ H2O کیمیاوي ترکیب لري. که د دې ترکیب په کمیت کې یو ډیر جزئي فرق راشي، یعنې د هایدروجن کوم اتوم کم او یا د اکسیجن کوم اتوم ورزیات شي، نو بیا هغه ماده چې د کیفیت په لحاظ اوبه ورته ویل کېږي نه وي پاتې او بالکل به بل څه ترې جوړ شي. هیګل په خپله مثال راوړي او لیکي په اول کې د اوبو د حرارت درجه په نسبتي ډول د اوبو مایعیت ته چندان فرق نه کوي، مګر که موږ د اوبو حرارت ډیر زیات کړو یا ډیر کم، نو بالاخره د یوې داسې نقطې ته رسیږو چې دا د اتصالات حالت تغییر کوي او اوبه په بخار بدلیږي او یا یخ ترې جوړیږي. له دې څخه دا لاندې عمومي قانون راوځي: په کمیت کې یوه سلسله کوچني تغییرات بالاخره په کمیت کې یو انقلاب راولي. دا قانون چې په طبیعي علومو کې ښکاره دی په اجتماعي او نفسي ساحو کې هم تطبیقیږي. په کم څه زیاتوالي او لږوالي کېدای شي چې صحیح غلط شي او عدالت ظلم شي. همداشان کله چې یو دولت توسعه پیدا کړي او د نفوسو شمېر یې زیات شي، له قوانینو او تشکیلاتو څخه بل څه جوړیږي. د یو دولت د لوی والي لپاره یوه ټاکلې اندازه ده چې له هغې څخه هاخوا منحل کېږي او هغه تشکیلات او قوانین چې په یوه معینه اندازه کې د خوشبختۍ او د قوت سبب و د ضعف او انحطاط سبب کېدای شي. دویم د ازدادو ننوتل یو په بل کې.
څرنګه چې مو مخکې اشاره وکړه د هستۍ هره جنبه، د حرکت هر شکل او د مادې هر حالت د مخالفو قطبونو د همزیستۍ او د دې قطبونو په منځ کې د ډیالکټیکي متقابلې رابطې جذب او دفع له برکته وجود لري. د مثبت او منفي قطب تضاد او جدایي د دوی په متقابله رابطه او اتحاد کې دی، او په معکوس ډول د دوی اتحاد په جدایي کې دی او متقابله رابطه د دوی په تضاد کې ده. دا دواړه متضادې قوې هیڅکله یو له بل څخه جدا کېدای نشي. په کایناتو کې نه د دې دواړو قوو په منځ کې کوم ثابت او تغییر ناپذیره توازن قایمېدای شي، او نه داسې کېدای شي چې یوه قوه د جهان په یوه برخه حکمراني وکړي او بله قوه په بله برخه. د کایناتو نیستي به هم په دې جلا کېدو او توازن کې وي. د مثال په ډول کې یو مقناطیس موږ په منځ کې نیم کړو، نو داسې نه کېږي چې یو خوا مثبت قطب پاتې شي او بل خوا منفي، بلکې په دواړو برخو کې دا دوه قطبه فوراً را پیدا کېږي. د اخلاقو، احساساتو او افکارو په دنیا کې هم دا قانون جاري دی. ښه له بدو څخه نشي جلا کېدای، ښکلا له بدشکلۍ څخه، د عدالت له ظلم، غم له ښادۍ، صحیح له غلط څخه. دا به غیر ډیالکټیکي او غلط فکر وي چې یو چاته یا یو شی ته مطلق ښه یا بد ووایي، ځکه تجربه ثابتوي چې هیڅ څوک یا هیڅ شی مطلق ښه یا بد نه دي، بلکې دوه متضاد قطبونه په هر شی او هر شي کې موندل کېدای شي. همداشان روحي حوادث خپل ډیالکټیک لري. موږ ته معلومه ده چې مثلا ډیره زیاته خوشحالي په غم بدلیږي، او زړه چې د ډیره خوشحالۍ ډک شي اوښکې تویوي. دریم، د نفي قانون. په ډیالکټیک کې نفي یوه ساده نه ویل دي. د یوې مفکورې حذفول په یو ټکي خط راښکل نه دي. په ډیالکټیکي قانون کې نفي یو جلا مخصوص او مهم رول لوبوي. دلته له نفي څخه تایید راوځي، د یو نوي انکشاف لپاره لار پرانیسي او د تکامل په مرحلو کې یو قدم وړاندې ایښودل کېږي. په یو حشره باندې پښه ایښودل او وژل یې یوه ډیالکټیکي نفي نه ده. دا مرګ یوازې یوه خارجي نفي ده. حال دا چې په ډیالکټیکي نفي یوه خالصه نفي نه ده، او مرګ یو عدم محض نه دی، بلکې برعکس د نفي د یو شان ارتقا او رفعت دی. دا نفي د فکر او اشیاو د تکامل واجبي مرحله ده. څرنګه چې موږ ولیدل د ډیالکټیک په درې مرحلو تایید، نفي، ترکیب. د ترکیب مرحله د نفي ده. هر شی، هره موضوع او هره ساحه ځانته مخصوص د نفي لري. مثلا کله چې موږ په الجبر کې لیکو -a ضرب -a مساوي کېږي له مثبت a مربع سره. دلته موږ د -a په علامه د حذف خط نه راکاږو، بلکې دلته نفي یا د نفي او مثبتې نتیجې ته رسیږي. همداشان هره مفکوره خپلې نفي را پیدا کوي. هر ژوند په زړه کې مرګ پالي، او د هر عصر تمدن د خپل انحلال او انحطاط عوامل ایجادوي. د یونان د ښکلي تمدن او دیموکراسي تهداب په غلامۍ ولاړ و، او په همدې کې یې بربادي وه. د روم امپراتورۍ عظمت او لویوالی هم د غلامۍ په زیار او زحمت کې و، او همدا غلامۍ وې چې د عیسوي انقلاب په شکل د دې امپراتورۍ د انحلال او انحطاط عوامل شول. په طبیعت کې یو تخم چې په ځمکه کې ایښودل کېږي نو محوه کېږي، او په ځای یې بوټی شین کېږي، ګلونه وغوړېږي، له منځه ځي، تخم ترې جوړېږي. دلته د نفي د قانون په اساس د آغاز نقطې ته راګرځو، مګر دا یو دایروي حرکت نه دی، بلکې د آغاز نقطې ته راګرځېدل دي په یو لنډ معیار او په یوه جګه مرحله کې. هګل په دې موضوع کې یو مثال راوړي او لیکي: غوټۍ د ګل په سپړېدو کې ورکېږي، او ویلی شو چې غوټۍ د ګل په وسیله رد شوه. همداشان د میوې را پیدا کېدل دا ثابتوي چې شګوفه د بوټي غلط موجودیت او حالات و، او میوه د ګل په ځای د هغه د حقیقت په حیث میدان ته راځي. دا اشکال یوازې له یو له بل سره فرق نه لري، بلکې یو بل په شا تنبوي، ځکه چې یو له بل سره هیڅ سازش کولی نشي، مګر په عین حال کې دوی یو واحد او منظم واقعیت مراحل دي، چې په هغه کې دوی یوازې په یو بل په شا نه تنبوي، بلکې د یو موجودیت او بل لپاره حتمي او لازمي دي. خلاصه، ډیالکټیک د هر حرکت، هر ژوند، هر فکري فعالیت، هر واقعیت او د ټولې هستۍ عمومي قانون دی، چې درې اساسي شکلونه لري: د کمیت بدلیدل په کیفیت، او عکس یې د ازدادو ننوتل یو په بل کې، او د نفي. دا ډیالکټیکي حرکت چې د ازدادو او تناقضاتو په منځ کې مجادله ده، همیشه درې مرحلې لري: تایید، نفي او ترکیب.
د ډیالکټیکي حرکت معنا د تناقض له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته تېرېدل او له ټیټو مرحلو څخه قدم په قدم د پوهې او کمال لوړو مراتبو ته تدریجي حرکت دی.